السلام علیکم دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به روغ جوړئ امید لرم چې د صحت جامې به مو په تن وي دوستانو نن زموږ ویډیو د دې په باره کې ده چې په پاکستان کې یو میرني پلار خپلې لور سره واده وکړو د دې نه مخکې دوستانو چې زه تاسو ته د دې په باره کې نور معلومات درکړم که تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلې نشان هم ووهئ چې زموږ همدغه رنګې نوي معلومات د ټولو نه اول تاسو ته ضرورت وي دوستانو دا موږ دپاره یو د افسوس مقام دی موږ وایو چې په موږ باندې عذابونه راځي موږ باندې به عذابونه راځي نه چې زموږ په پاکستان کې دا رنګې غلط کارونه کیږي دوستانو کله چې د دې پلار دې کم عمري جینۍ سره واده کولو چې د دې جینۍ نوم هنا و پکار وی چې د دې مور د دې طرف کړی وي نو د دې نه باوجود د دې مور د دې واده د دې د میرني پلار سره وکړو دوستانو څومره چې بېحیایي زیاتیږي نو همدغه رنګې دا رنګې کارونه هم کیږي دوستانو دا واقعیت د پاکستان په راجنپور ښار کې شوې ده چې د پنجاب په راجنپور ښار کې یو میرني پلار خپل 14 کلنې لور سره واده وکړو او هغه هم په زوره باندې خو دغه ملزم پولیسانو گرفتار کو کم چې خپل لور سره په زوره باندې نکاح وکړه په راجنپور ښار کې په بسم الله کالونی کې اشرف نوم سړي د خپل لور سره واده وکړو چې د دې په نتیجه کې د دې لور لاړه او پولیس ته وویل چې زما پلار دغه رنګي ما سره په زوره باندې نکاح کړې ده چې پولیس په دې باندې فورن ایکشن واغستو او دا سړی گرفتار کو هنا په خپل بیان کې پولیس ته وویل چې د واده نه مخکې هم د ما سره ډیر غلط کارونه کول او ما سره ډیر ناجایزه کارونه کول او د دې نه پسې ما سره په زوره باندې نکاح وکړه چې د پنجاب پولیس په د باندې ایکشن واغستو او په د باندې چاپه وواله او دی گرفتار کو هنا په خپل بیان کې وویل چې زه کله وړوم نو زما د مور طلاق وشو نو موږ راجنپور ښار ته راغلو او زما مور د اشرف نوم سړي سره واده وکړو هنا وویلې چې کله زه لږه لوی شم نو زما میرني پلار ما سره په زوره باندې غلط کارونه کول بجای د دې چې زما مور زما د میرني پلار مخالفت کړی زما مور هم زما د میرني پلار طرف وکړو او زما نکاح هغه سره وکړه هنا وایي چې کله ما سره نکاح وکړه نو ما ته ویل که دا د چاته وویل نو ستا ژوند به پاتې نشي زه به تا مړه کړمه هنا وایي چې زما مور دې هم گرفتار کړی شي ځکه چې هغې هم زما په خلاف باندې سازشونه کول او زما وعدې زما میرني پلار سره وکړو چې دا ډیره د افسوس خبره ده نو دوستانو نن زموږ ویډیو تر دې پورې وه امید لرم چې ستاسو به زموږ دا ویډیو خوښه شوي که ستاسو زموږ دا ویډیو خوښه شوي نو زموږ دا ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او زموږ دا ویډیو نورو ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم د دې واقعې نه خبر شي او په دې سړي باندې لعنت ووایي راتلونکي ویډیو پورې د لوی خدای په امان ما سره نکاح وکړه نو ما